هلته ګلونه کاري صیبه چې ګلاب ترې جوړ شي مونږ یې د زړه په سلطنت کو نو قصاب ترې جوړ شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اوریدونکو، زه عربستان مومند د حسد الله هجران سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د مینې د خلوص نه ډک سلامونه قبول کړئ. پرون موږ 3 پروګرامونه کړي الحمدلله د طالب سنگر صاحب سره، د صدام عمر سره او د احمد خان سایل سره. نن موږ سره په بل ډیوه پروګرام کې ملمه دی بخ محمد مومن، ځوان هلک دی، د ځوان کل مشري به انشاءالله العزیز کوي او موږ ته به نن په بله ډیوه کې یو څو غزلې وړاندې کوي. امید لرم چې ستاسو به خوښ شي. د دوی نه یو 2-3 تپوسه کوم او اول اوس سلام کلام کوم. محمد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عربستان چې تاسو ښه یاست؟ خیر دی بالکل. بخ محمد صاحب تعلیم هم شته؟ تعلیم خو مې په کلیر شول او بیا ته مې انشاءالله چې ایډمیشن کړی. جزاک الله. او الله دې توفیق درکړي. او د شاعري د څومره وخت نه کوئ؟ شاعري خو 8 جماعت نه کوم. 8 جماعت. او رومانوي شاعري م خوښه ده، که چې د وطن د انګلیش کې نیشنلیزم وایي دې طرف ته مایل یاستئ، که دواړه رنګونه پکې دي؟ بس خوښه خو مې انقلابي ده. انقلابي ده؟ انقلابي. متاثره د کوم یو شاعر نه یاستئ تر اوسه پورې؟ پخوانو کې یا اوسنو کې دواړه راته یاد کړئ. نو اوسنو کې خو رحمت شاه صاحب نه ډېر متاثره یم، خاطر افریدي نه ډېر متاثره. اوس به موږ ته د خیر څه کوم کلام وړاندې کوئ د ناظرین دپاره؟ هغوی په تمه دي ځکه چې ما ورته ویلي وم چې یاره بخ محمد مومن به موږ سره مېلمه کېږي او هغوی راته په کمنټس کې هم لیکلي شاید چې تاسو لیدلي مې، نو کوم داسې څه هم خوښ کړی نو هغه راته ووایئ. غزل به ته ووایم. غزل دی چې یو بادشاه ته انتظار یو بس عیسی ته انتظار یو. یو بادشاه ته انتظار یو بس عیسی ته انتظار یو. او شپېلۍ ته مو غوږ ایښی وخته تا ته انتظار یو. ډېر ښه ډېر ښه. او مننه چې څوک دې بوتله پاس اسمان ته، څوک روان دي ځمکې تل کې، بل پیغام را پیدا شوی بل موسی ته انتظار یو. او لویه خدایه ته پوهېږي په دې پټو زړو رازونو، لویه خدایه ته پوهېږي په دې پټو زړو رازونو. څوک به چاته څوک به چاته چې مونږ چاته انتظار یو. مننه چې بلبلانې خلک مړه کړه، شنه توتیانې خلک مړه کړه، بلبلانې خلک مړه کړه، شنه توتیانې خلک مړه کړه. دا لا وایي په چمن کې تور به وراته انتظار یو. مننه. او اخیری شعر دی چې بخ محمد تنها ټولې نښې د قیامت دي یو دجال پکې بس نشته. ټولې نښې د قیامت دي یو دجال پکې بس نشته. نن سبا قیامت جوړیږي نن سبا ته انتظار یو. او بخ محمد تنها که راغی دا لښکر به دې سنبال کړي، یو تنها لښکر له بس دی یو تنها ته انتظار یو. ډېر ښه. به ته زه ونیسم، ته به پاڼه دا سره کې بل هم کوم منتخب کړی د خیر څه هغه راته هم نشر کړئ. غزل دی چې ارشاد. د چا توبې اسمان ته ورسېدې، د چا سجدې اسمان ته ورسېدې. ډېر ښه. مونږ ورتلو اسمان ته نه رسېدو او ته نه راتلې اسمان ته ورسېدې. مننه. او زما سلګۍ پاس په هوا تاوېدې او ستا ټپې اسمان ته ورسېدې. ډېر ښه. دې خاموشۍ خو د نارې جوړې کړې، هغه نارې اسمان ته ورسېدې. او خوله مې ډکه له دعا پاتې شوه او ستا خیرې اسمان ته ورسېدې. ډېر ښه. یا پښتونخوا ستا په سینه باندې خو نن جنازې اسمان ته ورسېدې. اخیری شعر دی د بخ محمد تنها د زړه د درده، د بخ محمد تنها د زړه د درده چغې سورې اسمان ته ورسېدې. ډېر ښه ډېر ښه. ښه زړور ووایه. بل دې منتخب کړی که نه؟ کلام د بل هم شریک نه. ارشاد. هلته ګلونه کري صیبه چې ګلاب ترې جوړ شي، هلته ګلونه کري صیبه چې ګلاب ترې جوړ شي. مونږ یې د زړه په سلطنت کو نو قصاب ترې جوړ شي. هلته ګلونه کري صیبه چې ګلاب ترې جوړ شي. مونږ یې د زړه په سلطنت کو نو قصاب ترې جوړ شي. او حسینه صیبه چې سلګۍ وکم سوال ترې جوړ شي، حسینه صیبه چې سلګۍ وکم سوال ترې جوړ شي. حسینه اوښکې مې راماته شي جواب ترې جوړ شي. مننه. حسینه خدای ګو د توبې دروازې بندې نه شي، حسینه خدای ګو د توبې دروازې بندې نه شي. حسینه ظلم دومره زیات شو چې عذاب ترې جوړ شي. مننه. حسینه خدای ګو د توبې دروازې بندې نه شي، حسینه ظلم دومره زیات شو چې عذاب ترې جوړ شي. او حسینه زړه مې د بېلتون په سیخ کې داسې شي چې، حسینه زړه مې د بېلتون په سیخ کې داسې شي چې، حسینه وسوځي بې رحمه شي کباب ترې جوړ شي. او د بام د سر دا راخاطرې په ماښام مه کوه، ډېر ښه. د بام د سر دا راخاطرې په ماښام مه کوه، زل پې دې څه هوا وهي چې سم رباب ترې جوړ شي. ډېر اعلی. یو ځل یې بیا ووایه. د بام د سر دا راخاطرې په ماښام مه کوه، زل پې دې څه هوا وهي چې سم رباب ترې جوړ شي. او د یار د خولې د جوټه کړې اوبو څه ثاني ده،
د یار د خولې د جوټه کړي اوبو څه ثاني ده په ټوله لار زنګمه خدای به چې شراب ترې جوړ ډېر اعلی یو ځل بیا مننه د یار د خولې د جوټه کړي اوبو څه ثاني ده په ټوله لار زنګمه خدای به چې شراب ترې جوړ شي په ټوله لار زنګمه خدای به چې شراب ترې جوړ شي او ما په لاسونو کې ټوپک او قلم دواړه ایښي هسې نه سوله کې جنګ وشي انقلاب ترې جوړ شي ډېر اعلی یو ځل بیا ووایه ما په لاسونو کې ټوپک او قلم دواړه ایښي هسې نه سوله کې جنګ وشي انقلاب ترې جوړ شي او زما د ژوند په اړه مه پوښته چې څنګه دی خو زما د ژوند په اړه مه پوښته چې څنګه دی خو بس داسې دی چې را حساب شي او کتاب ترې جوړ شي او اخري شعر دی چې د بهمامه تنها ثواب ورته ګناه ښکارېږي د بهمامه تنها ثواب ورته ګناه ښکارېږي خپله ګناه کړي کلیام ورته ثواب ترې جوړ شي ډېر اعلی ډېر اعلی بیخي مې خوښه ده بس انتخاب یې وکړه ښه په قلاره باندې ښه په سور باندې په کودر جونو منګي مات کړه ګل مې په لاس کې یزغي مات کړه خدای مو سجده کې تندي مات کړه ما د لاسونو بنګړي مات کړه ستا د لاسونو زولنۍ شلنګه کوي ډېر ښه بیا یې ووایه په ګودر جونو منګي مات کړه ګل مې په لاس کې یزغي مات کړه خدای مو سجده کې تندي مات کړه او ما د لاسونو بنګړي مات کړه ستا د لاسونو زولنۍ شلنګه کوي نه مننه ډېر اعلی ډېر اعلی ډېر زبردست ناظرین دا بیا همغه حسب معمول یوه فقره چې انصاف ستاسو په لاس کې دی دا و بهمامه مومند موږ سره پروګرام کې میلمه او انشاءالله العزیز چې بیا به موږ سره راځي او کینی به را سره نو دا پروګرام زموږ څنګه دا انصاف ستاسو دی نو زه اوس په همدې ځای باندې تاسو نه اجازت غواړم زه عربستان مومند د کیمرامین اسدالله هجران سره ضلع مومند تحصیل اهل افزای میاں منډي ګندهاب